د دې داسې مثال دی لکه یو سړی په خبر کې وای چې دا رحمان بابا څه نیغ نیغ کوي دغه غوندې کلام زم جوړول شي انن ندرې سوا کال مخ کې تیر شوی دی زم داسې شیرونه جوړول شي ایو ملنګ هغه ورته ویل جوړول شي وی جی بالکل ورته جوړ کده پسې چې سر زما سامان زما سر زما سامان زما زار شتر جانان زما سر زما سامان زما زار شتر جانان زما سر زما سامان زما اندازہ کول رحمان بابا غو دی کلام په پښتو ژبه کې تر قیامت پورې پښتون دنیا جوړ نکي یو قصیده ده وای عاقله وګولې سماتا مرګل نپری دي سړی خپل رضا تا د اجل سوار په تخت بدل راشي ناګهانه بتالا شوایم تا د اجل سوار په تخت بدل راشي ناګهانه بتالا شوایم تا ډېر ما تکړی مړی د کبر جنو نعرہ تکبیر تاج و تخت و ختم نبوت نعرہ تکبیر ډېر ما تکړی مړی د کبر جنو چې د کبره بین لیدل هی چاته بادشاہان دی واړه خاک د بیابان شو نظر وکړه سکندر پسې داراتا پجوان دله توبه او باس رحمانا چې قیامت کې شرمنده نشه مولا تا دا کلام ورځ دې تیرا په شومای کړش پل خواب خدای بکل یادوي خانه خرابا کپویږي په شتاب دتل دی غافل مشد د دهر لشتابا په هغه جهان بسرنګ جواب ورکړي چې په دې جهان عاجز یې ل جواب د کاغذ په کشتۍ سیل بکړی ترکما دا کشتۍ بدی مرګه کاندي غرقاوا چې افتاب یو نيزه شي بیا بس کړي اوس چې سوري لردرو مل افتابا په ازار د چا راضي مشه رحمانا که خلاصه په قیامت غواړي العذاب چې بلبلې پکې لوي بوستان سکړما بے میوه بسروي قد خرامان سکړما چې علاج مې د مرض کول نشي افلاطون غوند حکیم د یونان سکړما نن سبا بت خالی منګولې درومو نعرہ تکبیر تاج و تخت و ختم نبوت شان صحابہ نن سبا بت خالی منګولې درومو کا بادشاہی د اورنګزیب او شاهجان سکړما د ګنا دریاب لاو کم لو یا خدایا ز رحمان بد معاشر په میدان سکړما ما پتا پسې د سپینې جامې رنگ کړې تلا بیا په ما ګمان د نامو ننګ کړې ما پتا پسې د سپینې جامې رنگ کړې تلا بیا په ما ګمان د نامو ننګ کړې اس اثر دے پسنگین خاطرو نشو کہ ہر سو میں مسلے در پسے لنکڑے تو پا عشقی علما دروغ جن بولا تو پا عشقی علما دروغ جن بولا کہ یو بل ہم ہسے ما غند ملنکڑے عاشقین معشوقی تسپین لار دا
تدا سپینا لار و ما و تا غړنګ کړې دا دې څوک تر څنګه ناستی نه پويګم چې خبره د رحمان سره په جنگ کړې دا درویش هغه فقیر د زمانه کور بناستو کور نه ببار نتلو اور دا پوښ چې زما د خزې سره د تعلقات دي جوړ خزې ته وی ځان مان جوړ کا لاسونه سره کا شونډې سره کا په سر ګلونه وټومبا مونږ به پټناستو ته ورته روزه کله د حرکات خراب شونو بس مونږه عجب دې چې د خط په مولال ولما دا د زما په باب لیکلی دی پوېګم که هر سولا سونه سره کړي په نکریزو دا د زما په خون لړلی دی پوېګم رقیبان زکتیره پر رحمان کاندی چې تا خوا پوری نیولی دی پوېګم صادره پوګوا چل رو ډیوډای کې ورته اور ناست عزیز خان نامه ویني و چرته دي د ورته پرېدا نشید خانانو غریبانو سرکلی نشید خانانو غریبانو سرکلی چرتا عزیز خان چرتا ملنګ عبدالرحمن هغه ورځ تر مرګه پورې بیا کور ترانه عجیب درته وایم ویلی مې نه دي د قبر جوړېده د قبر جوړېده نو پاکستان کې خو قبر کچا غوندي د ظاهر شاه خان په حکومت کې یو تعویز د قبر د تراله غلو یو خوشحال خان خټک تراله قبر اعلان دینه ورته په خولو هغه ګلکار تماوي چې لحد تورسینو ما تم لک سوال جواب ما ته وی چې سبا بیا مولانا صاحب چکر راوه عشقی غوندې خبره ده شریعت کې خوخه کار نه ده خو عاشق کو کیا ضرور ہے کعبے کو جانے کی عاشق کو کیا ضرور ہے کعبے کو جانے کی ہم اپنے کوئے یار کا کعبہ بناویں گے جوش جنوں میں ہم بھی کبھی اپنے آویں گے مجنو بنیں گے ہم تمہیں لیلا بناویں گے معشوق کے رتبے کو معاشر میں کوئی دیکھے اللہ بھی مجنو کو لیلا نظر آتا بل مقام دے اگرچہ نہ مونږ پکیو نہ پکې تاسو دا بیلې پردی دي اسی به وې درتا معشوق کے رتبے کو معاشر میں کوئی دیکھے اللہ بھی مجنو کو لیلا نظر آتا دا پاگل نو اللہ بور تسنگ لیلا کریو دا دے استغراق مقام استغراق فی اللہ استغراق فی الرسول استغراق فی الشیخ کنا جی دا بیل بیل مقامات تی دیر لوی منازل دی دا پارا تحکول وی عزیزانو سړی په منځ ولاړ دی مجنون مخ کې تیر شو ړوند دی زموږ کوم ته زما مخ کې تیر شو ورته شیخ صاحب په خدای مې دې قسم وی زه د انسان په عشق کې لیونه ما ماته لیدلی نه خدای دې په دواړو سترګو ړوند کا ته د خدای په عشق کې خدای ته ولاړې نو زه دې څنګه ولیدما زه په یو بني آدم میلما ما والله کتلی دل داسې لیونه ما ته خدای ته ولاړې نو تازه څنګه ولیدما لیلا بادشاہ ځان ته پیش کا ورته وی چې از دیگر خوبان تو یفزون نستی ته څه شي چې دا مجنون دې داسې لیونه کړي ورته گفت خاموش چون تو مجنون نیستی دیده
مجنون اگر بودے ترا ہر دو عالم بے خطر بودے ترا کتا د مجنون پستر گماتا و قتل عالم کې به بے خطر شي مجنون ته پته ولګی دا چې لیلا ستا په سر بادشاہ سره دا باس کړي مجنون وای چې گفت مجنون گر ہمارو اے زمین ہر زمان بل من کنند آفرین من نگویم آفرین ہے چکس مدح من دشنا میں لیلا باد بس کد دمکه په سر خلق په ما آفرین وای والله کمی په سپروا راځي زما آفرین د لیلا کنزل دي چې ماتي پلار بوتلو کعبه لا ودا کعبه دا طواف ته وکاو د ګناهونو معافي وغواړه مجنون وای الہی الہی تبت من كل المعاصي الہی تبت من كل المعاصي ولكن عشق لیلا لا اتوب خدای د ټولو ګناهونو نه خو مې دې توبه او د لیلا د عشق نه مې دې توبه مقام ورسې شان عشق پوهیږي عشق دیکھو وګوره اے مرغ سحر عشق ز پروانہ بیاموز کان سوخت تر جان شد و آواز نیامد عشق کی د پتنګ شاګردی وکا چې ځان دی ورید شي د شمه بیخ کې وګوره سونه پتنګان مړ پراتی आवाज چانی وي او ان دوزخ کا ڈر ہے نہ جنت کی خواہش وہ جنت تو پہلے عطا کر چکے ہیں محمد پہ دل ہم فدا کر چکے ہیں جو دینا تھا ان کو ادا کر چکے ہیں نعرہ تکبیر یا صحابہ عشق دیتا ہوئی چې پسترګو کې خار وي سب خوب کا چې پزړې غم د یار وي سب خوب کا خوب د یار سره هم د عاشق ناشي چې یار په بل دی یار وي سب خوب کا خوب خندا په بیغمۍ کېږي رحمانا چې پزړې غم د یار وي سب خوب کا حج دے اکڑی سامل ور باندل کا د دنیا د پارا ہم رلوی سفر کا رحمان بابا چوئی وے د خلیل تر کعبے دا کعبہ بہتر دا د خلیل تر کعبے دا کعبہ بہتر دا چې څوک جوړ کاندي ویران حرم د زړه الله دا شعر مې ورته چې مې مینا خدای پتا باندې پیدا کړه تر کما په هغه ورځ خپل رضا کړه اوس دستا رضا وفا کړې ک جفا کړې ما دستا جفا قبول په وفا کړه گل پلال او په گوهر کله سوک پیری بیل ما چې تا خندا کړه ما جړا کړه داسې دو یاران بچا لیدلی نوي چې یو ورته کنزل او بل دعا کا زه رحمان چې ستا د حسن ثنا خوان یم ستا د روی ادرس جهان زما ثنا کا دا سمپل چې مې مینا خدای پتا باندې پیدا کړه تر کما په هغه ورځ خپل رضا کړه نو بیا به ورته چې د یار در په هزار درمان ورنکما آشنایی بدی په این و آن ورنکما کای یو ظلم دی زلفی پلاس کیوزی کای یو ظلم دی زلفی پلاس کیوزی یو وخت بدی پدرس جهان ورنکما یو
که یو ظلم د زلف پلاس کې اوزي یو اختبد پدرس جهان ورنکما که یو ظلم لاستا په بوسه برشي که یو ظلم لاستا په بوسه برشي دا نعمت بد جنت په خوان ورنکما نعرہ تکبیر تاج و تخت و ختم نبوت شان صحابہ که یو ظلم لاستا په بوسه برشي دا نعمت بد جنت په خوان ورنکما ستا تر زلف پور نور زلف سوی په خشاک بد چمن ریحان ورنکما پر رحمان دا ستا د شونډو جام حرام دے پر رحمان دا ستا د شونډو جام حرام دے سود خپل وینو جام تاوان ورنکما چکد سر خندل دشوار دی ماوتا تا کد سر خندل دشوار دی ماوتا تا دا پا عشق سهل کار دے دشوار ندے پیشک کلا سر قربانی تشیتا ہوئی رحمان بابا الک آغا ریبار نه تپوسو کچا یار بدنن څنګه حال کیو آغا ورته وي ده پتای ریبار پختلل شما خدای از دست بی ویلی ویر بارتا نو بیا چې ور سره کېناستې ورته دی وکړه چې د محبوب موډ څنګه و د محبوب موډ څنګه و نو ورته وای چې د هیبت او مختکت نشما له بتای و مختکت نشم خدای را پیخه جدائی کړه په وصلت کې ور سره ناستم ورته کته نشم چې کیسه ته وای زړه بل ور کول او په خپل بے زړه ګرځیدل چې تماین شي نو تا کې بڑا نه ستا واګبا د بل چا پلاس کې اوس پختو کې راشه رحمان بابا چا پروتو سرتور سره نسکور وی خوزول وی کم خوان را لیدی کندو تا ورته خبر نیم چې راوستم لکم څه خبر نیم چې راوستم لکما اوس مې کوم طرف ته استوي چې دروما دې ځنه پاینم چې چا راوست او دې ځنه مې کوم ځای ته لګي دا ماته پته نشته زما مثال د څه دی لکړون چې لاس دبل په اوګه کېږدي اس جوړل وړا نوي ور معلومه ته خو عاشقم واګې مې د محبوب په لاس کې دي خبر نه یم چې داسې به واګوي چې داسې ځو که داسې به واګوي چې تسبیح په لاس کې په جمعات کې کېناستل خو خوند کوي تسبیح په لاس کې په جمعات کې کېناستل خو خوند کوي لیکن تورا پلاس کې په میدان کې ودرېدل ډېر خوند کوي هاي وای تورا ګیره مې شو سپینه زه حیران یم
ګیره مې شوه سپینه زه حیران یم چې رحمان لا نه عاقل شو نه بالغ چاله ورشم چې وجاړم تینا دین اسلام غواړم چاله ورشم چې وجاړم تینا دین اسلام غواړم مسلمانانو نن خرڅ کړه دا بوستان دے نن غریب غا اسلام دے رحمان بابا وی نم داستاو د بلخلم ځان توایم نم داستاو د بلخلم ځان توایم خپه نشي کمی نم واغستوستا دا رحمان بابا چې زه در توړان دي رستو کومه دا سم معمولی سړی نو دا مالی دلې دا مالی دلې د نن 23 کال مخکې زه دا اورېدو خبرې ډېرې کمې کوم 28 کال مخکې د قبر جوړېدو او زه تلم چې تلم نو لحد سره بنیاد کنسته او خاریان چې د ګلکارانو نزا بنیاد تور کوشما اغزمکه خورجنه غوندې دا نو داسې په جبل می ادلحد سایډ اوالو چې اومه والو غراب شو چې په دې مخ باندې اغل دیوال ور سورې شو چې دننه ګورم مسمړې پروت دی دومره زلفی دي دومره ګیره کې سپین زیات او تور کم دي او د شوي کړي خامتا کپنه دي اګلکارانو پاس چغه کې چې اوتیا خدانو منه کې کرنے اوتیا مال تسی بھی تلے آؤ مال تاسو ملان دے راشه اغیم را کوشش ټوړ رپی او یریږي ما غی ته په انکو کې وی چې تسی میرے ہاتھ تے پیر نو پکڑو تے میں اندر ہاتھ کرنا اگر منو اے مردہ پکڑ دینا تو تسی منو چھکلاو زلاس ورنہ نباسم کدی مڑی رانی وما کنا نو رامے کا گئی لاس میں ورننه استو پدې مخ لاس وا پدې ګیرا کپن پدې زینو پدې لاسونه سر وخته پاک ځای کې ناستم داسې پروت ته لکه وستي چیخي لکه وستي چی یو 15 منټه می پلاس والو مال کې دې شي سي ډانچي 15 منټه چې خا تسلی می وشو هغه د سر لارې چې په وختو کې وته و قسم په خدای چې هم صفاخ کاری ده دا د سترګو باندې نارای غوندې سترګې کولاوي په دې بڼو مې ورته لاس و دغه جلاس مې یو ځل نه استونو ډاډه شو کینی یریدم ازم چې پاس رو ختم اغي زره غ سوره بند हमरा خلق زیارت کا پسل مرگا چې بازار وی په مزار د درویشانو د جنت د باغ ګلونه باد هیر شي د جنت د باغ ګلونه باد هیر شي کدی ولیدو گلزار د درویشانو درس دیوان د رحمان زار تر دی غزل شاه چې بیان یکړو کردار د درویشانو دا اشعار میں پچغه ہوئی او په سیکل را سور شمو ته نراله تمام تن میں درنجو پسې روړوي تمام تن میں درنجو پسې روړوي خو په ماد تور سترګو یو نظر وای تر بده ورځې پورې بجفا کړې
تر بد ورځ پورې به جفا کړي کب مخد وفا هم چر پیدا کړي معشوقی کلا وفا کلا جفا کا میں باید چې کلا هغا کلا دا کړي ماستا خوی دے وهر چا وتستایل اسه نچ می پدرس جهان رسوا کړي رحمان بابا تا اورنګزیب بادشاہوي چې کله کله زما دربار ترازا اشعار راته وایا هغه ورته زه او ستا دربار ته راتلل او اشعار ویلیو ویل نن پترخ کې می جانان پلاس کې می جام دی نن پترخ کې می جانان پلاس کې می جام دی زکا اورنګ د زمانه زما غلام دی نن پترخ کې می جانان پلاس کې می جام دی زکا اورنګ د زمانه زما غلام په خدای قسم اورنګزیب ز تا خپل غلام غنما زکه چې د یار تصویر پترخ کې او د مایو جام پلاس کې ګرځوم نو تا غوندې بادشاہان ز خپل غلامان غنم بیا ورته وی واورا اورنګزیب کا آرائش د تخت و تاج کا اورنګزیب کا آرائش د تخت و تاج کا نو مرګه بيدا تخت و تاراج کا چې جانا لستا خیری میں په دعا من لیدی جانا نستا خیری میں په دعا من لیدی داستا بے وفائی میں په وفا من لیدی داستا مهربانی ملا په خوا من لیدی څنګه مسلمان چې کارونه د اغیار کړي څنګه مسلمان چې کارونه د اغیار کړي کرټول د ازغو کړي بیا ته تمد گلزار کړي څنګه مسلمان چې کارونه د اغیار کړي کرټول دی از غوکړي بیا تی تمد گلزار کړي زبا پہ دل کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا زبا پہ دل کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا چھپائے جا رہے ہیں یا آج کل بت آستینوں میں کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت بٹھایا کفر کو لا کر نبی کے ہم نشینوں میں وہ بت جن سے اڑتی نہیں اپنی ناک کی مکھی خدا کی شان یہ بھی ہے خدا کے نکتہ چینوں میں زباں پہ دین کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا یارانه کې با چې مې نه خدای پتا باندې پیدا کړه چې مې نه خدای پتا باندې پیدا کړه تر کما په هغه ورځ خپل رضا کړه اوس دستا رضا وفا کړي ک جفا کړي اوس دستا رضا وفا کړي ک جفا کړي ما داستا جفا قبول په وفا کړه داسې دو یاران بچا لیدلی نوي چې یو ورته کنزل او بل دعا کا زرحمان چې ستا د حسن سنا خوان یم ستا د رویا درس جهان زما سنا کا چې ګوره څوک چې نن تړلو یا وهل کا ګوره څوک چې نن تړلو یا وهل کا پیخ بپا غوشی چې بتړل لمبا وهل کا چې و دنیا تھی
जहां बल की थी तूने ज़बां मेरी, वो दुनिया थी जहां बल की थी तूने ज़बां मेरी, ये माशर है यहां सुननी पड़ेगी दास्तां मेरी। रहमान बाबा तचावी चे राजा दलते मुला रागले दे जलसा दा चे तकरीर वावरे आगे भी मुलाद से चल गई वे तकरीर बवावरे आगे वर्ते रहमान दुमरा उजगार ने दे दकार द इश्का, रहमान दुमरा उजगार ने दे दकार द इश्का, चे वगुनी सी नासे गुंदे उजगार था दा नसीहतुने जे कई दा उजगार दी और रहमान बाबा द इश्क दकार ने उजगार ने देनो अगर ता वक्त संगे उनी कम खलक चे कोल गवाड़ी और जान उजगारी देशी अर्ज के रास्त पसर्द सरवे तो त्यान तेलान दे दजान वीरुना कवी रजीलाल पासी अब्दुल अजीमा पशरीफान एतराज न कई। वही दगाबाग बद इखलास नशीद खजाना, दगाबाग बद इखलास नशीद खजाना, कचा पीरत नसद सिकंदर की नशीद खजाना, दगाबाग बद इखलास नशीद खजाना, कचा पीरत नसद सिकंदर की। सालहा तू संग बूदी दिल खराश, सालहा तू संग बूदी दिल खराश, आजमूरा यक ज़माना खाक बाश, दर बुहारा कै शवद सरसब्ज संग, दर बुहारा कै शवद सरसब्ज संग, खाक शौता गुल बिरो यद रंग रंग, सींच दे फिर खून दिल से, सींच दे फिर खून दिल से गुलशने इस्लाम को, और जिंदा कर दे फिर शहीद करबला के नाम को। हैदर खैबर वाले लेकिन बाजुए हैदर नहीं, हैदर खैबर वाले लेकिन बाजुए हैदर नहीं, शिमर लाखों है मगर शब्बीर का लश्कर नहीं। गुल पलालोप गौहर कलसुक पीरी, गुल पलालोप गौहर कलसुक पीरी, बेलमा चिता खंदाकड़ा मा जड़ाकड़ा। दीवाना जो कहते हो तुम मुझको सरे महफल, दीवाना जो कहते हो तुम मुझको सरे महफल, इतना तो बता दीजिए मैं किसका हूं दीवाना,
बता दीजिए, एक बार चले आओ, टूटे हुए दिल में भी एक बार चले आओ, टूटे हुए दिल में भी लिल्लाह बसा दीजिए, उजड़ा हुआ काशाना लिल्लाह बसा दीजिए, जौहर को जरा देखो किस शान से निकला है, जौहर को जरा देखो किस शान से निकला है, एक हाथ में बोतल है और एक हाथ में पैमाना, एक हाथ में बोतल है और एक हाथ में पैमाना, जौहर को जरा देखो कि जुबां पे दिल का है गुल, जुबां पे दिल का है गुल और सर में कुफ्र का सौदा, जुबां पे दिल का है गुल और सर में कुफ्र का सौदा, छुपाए जा रहे हैं या आजकल बुत आस्तीनों में। कहां इस्लाम तेरी उठ गई वतन से गैरत, कहां इस्लाम तेरी उठ गई वतन से गैरत, बिठाया कुफ्र को लाकर नबी के हम नशीनों में। वो बुत जिनसे उड़ती नहीं अपनी नाक की मक्खी, वो बुत जिनसे उड़ती नहीं अपनी नाक की मक्खी, खुदा की शान ये भी है खुदा के नुक्तचीनों में। یو سړی رانه تاسو کو چې مولانا صاحب تا په تقریر کې ویلیو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر مبارک مړی ته په قبر کې خای، دا شاد ملدا خو حدیث کې راغلی ما كنت تقول في حق هذا الرجل، مړی ته د رسول الله تصویر ورته راوړي او ورته وایي چې او مړیا د دې متعلق د څه خیالو په دنیا کې، نو کتا داغه د زلفو او داغه د چهره عشق کړي په دنیا کې خوب وي چې هاذا محمد رسول الله، ٹھیک شو؟ نو ما ته وی چې تب ورته سوي، نو مذهب ورته وای ما د ملائکو ته چې بو مې زئی دل برلا، بو مې زئی دل برلا لاس تړلې پتا زیما، بو مې زئی دل برلا، بو مې زئی دل برلا لاس تړلې پتا زیما، بو مې زئی دل برلا. اوس چې په قبر کې مړی خخ کی خپلو پردي ټټول لاړ شي کنه، ٹھیک شي، خپلو پردو دور کړما ستامینه رنگ زور کړما، خپلو پردو دور کړما ستامینه رنگ زور کړما، نشتا بیلتا میں بل حکیما، نشتا بیلتا میں بل حکیما. بیا نم دے بجلی گرزما شوے خاوری پا سر زما، نم دے بجلی گرزما شوے خاوری پا سر زما، کلبا نظر کڑی پا یتیما، کلبا نظر کڑی پا یتیما. وی تپا بستر د بیغمائی کوي خوبنا، تپا بستر د بیغمائی کوي خوبنا، زما پا مخ کی اوخی لاری جوڑوینا. یو د هجران غمونا د پاکستان غمونا، یو د هجران غمونا بل د پاکستان غمونا،
دغه دواړه باز غمم ترکما یا محمد عربي یو د هجران غمونه بل د پاکستان غمونه دغه دواړه باز غمم ترکما یا محمد عربي نو نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے کتن کوي پچا باندې غرض سوک بن کوي پتا باندې غرض په ساحل کشته د هچا نډوبېږي کسوک نه کپ دریا باندې غرض دا دنیا په احمقانو د آبادا دا دنیا په احمقانو د آبادا دانا نکپ دنیا باندې غرض او الہی آبرو رکھنا الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے دلوں میں کچھ نہیں ہوتا بظاہر دوستانہ ہے زباں پہ دل کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا چھپائے جا رہے ہیں آج کل بت آستینوں میں پجب اسلام اسلام او پسرونو کې د کفر بازارونه لګي دلی دي چھپائے جا رہے ہیں آج کل بت آستینوں میں وای که ظاهر میں د سړو دي زې سکړم په معنا کې د چارپایو په حساب يم رحمان بابا ته چاوي چې ته دي خلق تزیر ازینا هغه ورته ویل په خایس د ما د یار نه دی خبر سو په خایس د ما د یار نه دی خبر سو که خبر شي پرې بند دی دغه درسو چې زندگی کی ہائے وہ ایک رات کیا پرکیفتی زندگی کی ہائے وہ ایک رات کیا پرکیفتی میری دنیا لٹ رہی تھی اور میں خاموش تھا وہ نگاہیں چھین لیتی تھی میرے ہوش و ہوا وہ نگاہیں چھین لیتی تھی میرے ہوش و ہوا وہ فسانہ کہہ رہا تھا اور میں خاموش تھا جام دینا ان کو وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جام دینا ان کو وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آئے کس کا فرق و توبہ ټوټنے کا ہوش تھا ما ته وی جواب چې ما ورته وی چې په نظر کې دی فرق نوی رحمانا کلی مختب کتو کی گناہ نشتا خطا قد فرحات غند همت ځان کې پیدا ک طاقت فرحات غند همت ځان کې پیدا ک نو علی بشیری نستا په ننګ شیرا روانه پروسا کال ہوم سیکرٹری راته ټلیفون وکړو وی چې یو دوه امریکایان دي تاسو سره ملاويږي نو زړه کې دغه غونډه شوم چې امریکایانو ما سره څه کار ما سره څه کار دی ول پر رحمان بابا باندې ریسرچ کوي او امریکن انټيليجنس ډایریکټران دي
مال راویلګه چې رحمان بابا نوم مې واورېدو بیا مال راویلګه او ترجمان ور سره راولېګه ځا انګریزي نه پوهېږم نو ماته وی چې پښتو ورزي خصفا پښتو وای مال بت راویلګه 10 بجې د ورځې راولېګه دا زما عمر ګيري سپینه ټوپای په سر وی دا زما غوندې جامع اغوستي وی کیناست مال دا ولی تاسو امریکن یې ولاوجي مال دا ګيري دا ټوپای دا سپینه جامع د طالبانو غوندې ما ته وی چې دی رحمان بابا باندې ریسرچ د پاره مونږ 3 کاله په کابل کې تیر کړی نو کابل کې بیګيري سړی پریدینا نو د یاریم دا ګیره الته پرېخه ده امریکایان ما سره شروع شو چې 3 کاله مونږ په کابل کې تیر کړی دی او دا ګیریم ځکه پرې سری سرچ کوي ولدا ګورو چې دا سړی په دې دنیا کې دومره پاپولر ولې دی او مونږ په امریکا کې اوریدلیو چې دا بجلیګر مولانا چې دی دا پر رحمان بابا باندې ډېر لوی عبور لري نو د دې وجنا مونږ هم سیکټری پترو تا ترالو چې مونږ ته داغه حالات لګوای او ستا ستوې مال سم اوریدلی وای مونږ دا اوریدلی دي چې دلی نو دې تصدیق لراغلی نو ما ور سره په خندا کې وی چې کدا تصدیق مو شو چې مالی دلې دي نو بیا به مسلمانان شي کنه ول شکلم د مسلمان نه جوړ کړي مولانا سے وګوره کړه ملکه کلمه مو ویل والله چې وی وای خو ته لګ مونږه پوي نو بیا مې ورته قصه وکړه چې د با کابل بادشاہ ظاهر شاه دوا سټر علی غلیو د سنگی مرمرو یو رحمان بابا د پاره او یو خوشحال خان خټک د پاره پر رحمان بابا چې په کوم اورس فټ کولو نو زه دارالعلوم سرت کې مدرس وم یو لس بجې په سایکل زوم یو طالب سوار شو او رحمان بابا ته بتلو هم عادتم اختر روز به مونږه رحمان بابا کې تیرول دې سره مې چې خبرو کانو ما ته وای چې بیا څه چلو شو ما کنده کنستی و د رحمان بابا قبر سره هغه تور کانی فټ کولو د پاره نو ځا کندې ته کوشم او د لحد سایډ می په جبل والو چې اومه والو نو په دې مخ باندې دا قبر ورسورې چې ګورم وسدنه نه مړې پروت دی نو ما ته هغه مستری आवाज وکړ چې اوته بیا تباوی کې کیته پاسرا شدا سده وکړه ملتوبي تلیا تمرا کوشه چې هغه مرا ټوپ کو سورې هم دومره کولاو ا طالب ما سره تله سید نامه و خدای دی وبخي هغه مرا ټوپ کو سورې هم چې کولاو کو د وختو یو ګوچې په دې دې پرتا دا یو په دې دې پرتا په دې چهره بهترین مسکراهټ دی ما دی مستری ته وی چې په انکو کې مې ورته ویلې چې تو میرے ہاتھ ته پیر نو پکڑ ته میں اندر ہاتھ کرنا اگر منو پکڑے ته تو منو چھکلے میں زلاس ور نه باسمه کده دې مړی ونی ومن رامه کاګه یاره دمو داغه زما د الله صفونی و مالا سورنه نهستو په خدای باور وکي پینځه واړه وخت یو ځکیږي دا شوند غاخونه پوزا سترګه مې ورته داسې کولا وکړه په دې سینا د شوي کړي خامتا کفانه دي داسې پروت ته لکه اوستي نو عزیزانو اخر کې درته وایم چې هغه امریکایانو بیا ماته وي چې مونږ یو ټیپ راوړې دي یو دوه قصیدې مونږ ته ټیپ کا په خوشاوازه کې مونږ دا اورېدلې دي چې په سپیچ کې ستا आवाज ډېر ښایسته دی نو ته یو څو قصیدې مونږ ته وایې ما ونیسم چې لاړ 2.5 غنټې ناست میاش پسې د امریکای نه بیا هم سکټی ته ټلیفون وای چې دغه کیسټ مونږه صدر کلیکټن تم وورولو او هغه ویلي چې کله امریکای ته راځي چې مونږ ورته جاز ارینج کو جاز ورولېګو ما هم سیفټی ته ویلي چې زما بل څوک امریکای ته لاړ شم د خنزیر نه را باندې بد لګي
ته اوس چې د ما امریکې ته لېږي ورته چې هغه ناجوړه دی طبیعت یې ټیک نه دی خدای ته وګوره چې ته اخلاص مې ویل بیا به ټلیفون کوي ما خلاص مې کته زه نه ځم امریکو ته زما عزیزانو رحمان بابا هغه سړی دی چې امریکې په 12 کاله ریسرچ کړی دی نن تاسو اشنغریان وایي مینګه پښتانه مینګه پښتانه دا مینګه پښتنو چې دی رحمان بابا ډمانو له په میراث کې ورکړی بیا به درد داسې پیدا کړي چې کزما مینا پتا دا خطا نه دا بیلتا کپ بل چا دا روان دا بیلتا چې څوک د بل چا مخته ګوري بیلتا چې څوک د بل چا مخته ګوري آئینه نا صفا دا صفا نه دا کته سلزله زمان سارا جفا کړی کته سلزله زمان سارا جفا کړی ستا جفا والا وفا د جفا نه دا هغه تیر شو چې مې مینا پغلا اغلا کړه هغه تیر شو چې مې مینا پغلا اغلا کړه اوس پدرس جهان رسوا د پغلا نه ده معشوقه کپ بهاد سرمندشي معشوقه کپ بهاد سرمندشي ما رحمان وتوړیا د بهان ده کزما مینا پتا دا خطا نه ده بیلتا کپ بل چا دا روان ده دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان فرار سات ملاویږي او د دین علاوه د دینی تقارر کیسټ بم تاسو لا د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي چال ورشم چې وجاړم تینا دین اسلام غواړم مسلمانانو نن خرڅ کړه دا بوستان دی نن غریب غ اسلام دی وای ته چې هر غړې غم د سیمو زر خوري ته چې هر غړې غم د سیمو زر خوري زده هر غړې وینم چې خپل سر خوري عقوبت بد یو خند سینې وزي په دې ټکی پوه شوي ته چې هر غړې غم د سیمو زر خوري زده هر غړې وینم چې خپل سر خوري کچا تل د انصاف په لاس کې درکړه نو خپل خر او د بل اسباب برابر کړي تو نالت دې هم پداسې منصف عیشا چې د حق ته باطل ورته گزر کړي بدخواهاو ته څوک نیک نصیحت نه کا رحمان ستا په غم شریک دې کا باور کړي کپ قدر په قیمت برل اسمانه خود بینی مکړه د خاورو بندیوانه بیچاره عاجز ور بشي تور تملا کرستم غوندې د دهر پهلوانه کم زمان به مزغه ماتریز مریض پریوزه سو بسور په اس د عمر تیز روانه د اجل پنکارو بد تاراج کا کد درستی دنیا راج کوي سلطان مرسلان پیغمبران مرگی خاموش کړ چې خلی وی په سنا د رب ګویانه داد خام اندېخنه د کم دلیلا چې ازغی کری په تما د ریحان قافلی چې د یمین شمال بیلیږي اے حافظه تب مل د کم کاروان
چې قافلې چې د یمین شمال بیلیږي اے حافظه تب ملد کم کاروان چې اجتناب د غیرو چارو نه پجوندو نکړي سفر دی ګران دی د خطر په لار به پندو نکړي چې اجتناب د غیرو چارو نه پجوندو نکړي سفر دی ګران دی د خطر په لار به پندو نکړي په عادتي توبه بخلاص د ګناهونو نشي په عادتي توبه بخلاص د ګناهونو نشي سونه سوحا غوندي توبه محکم سوګندو نکړي حلال حلال غنا حرامونه پرهیز کا مدام لقد اوخ پشان په دواړو جام نش خوندو نکړي تب پورز د قیامت کې به حیران ولاړې پاغه ورځ کې به پدې جب چلند نکړي حافظ نور پوسنو یارانو منازیگا پخل غلیم تا چې خوږه پیاله د قند نکړي وای تر بده ورځې پوری به جفا کړي تر بده ورځې پوری به جفا کړي کب مخد وفا هم چر پیدا کړي تر بده ورځې پوری به جفا کړي کب مخد وفا هم چر پیدا کړي معشوقې کله وفا کله جفا کا میں باید چې کله هغه او کله دا کړي ماستا خوې دی وهر چا وتستایله ماستا خوې دی وهر چا وتستایله اسنه چې می پدرس جهان رسوا کړي هر بیگا وای سباله بخل درکم دا بیگا په رحمان کله سبا کې خپل چې دی واخلی التا دی کېګ دی خد سنبال کا بیا درنه لیک دی خپل چې دی واخلی التا دی کېګ دی خد سنبال کا بیا درنه لیک دی درته براشي د قهر ریګ دی تکیا دی خدای شاه په ګورستان کې سترګې بنا کړه پلا رسمزا غم استشا کړه ترنا پسند هرستی ډیر دی ستنه کم کړه چشمان درون کا پخپل گریوان کې مرګ دې په سر دی میرا فقیرا شته بوخره پزړه توګیرا اخر بلار شي د دې جایګیرا غشنی ولې درته کمان کې توتیان فنا شو لاړ لرمان کې سترګې مې نم کا په هر زمان کې وای د دنیا په تماشا چې څوک نازيږي د دنیا په تماشا چې څوک نازيږي دا خونن یې تماشا د سبا نه ده ابست عبد الله په معشوقو د جهان فخر کړه فخر په هغه چې په سبحان فخر کوي ابست عبد الله په معشوقو د جهان فخر کړه فخر په هغه چې په سبحان فخر کوي نہ وہ غزنوی میں مزار رہا نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو
जान है वो जहान की, जान न हो तो जहान न हो। निशाने बमे पलासो बंद पबंद जौलनोवी। देर खुन के इदात करे कसम पखवे, के इदात करे कसम पखवे। देर